د عبدالله د غوښتنو پټ رازونه ټولو ته معلوم شول. عبدالله څه غواړي او ولې دومره شله ده؟ ګاونډیان ولې پر عبدالله دومره فشار اچولی او رامخته کړی ده؟ اصلي حقیقتونه او رازونه څه دي؟ دلته یې په ویډیو کې ډېر په لنډو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان تاریخ کې دا ثابته شوې چې لوړپوړي چارواکي او سیاسیون د ګاونډي او سیمې هیوادونو لخوا تمویل کېدل او د افغانستان سیاست ته به ور داخلېدل. اوس ځینو سرچینو د عبدالله ځینې رازونه پیدا کړي دي. عبدالله ولې په ټول شموله حکومت ټینګار کوي؟ عبدالله او ډله یې د ټول شموله حکومت غوښتنه کې لږ تر لږه لاندې موخې او هغو ته د رسیدو لارې وسایل تعقیبوي. لومړی د هویتي مسایلو او ملي ارزښتونو پر وړاندې لالچ او پایله کې انکار. دویم د اساسي قانون پر وړاندې دریدل او بې اعتباره کول. دریم ملک الطوایفي کمزوري او پاشلی حکومت ته لار هوارول. څلورم د ټول ټاکنو مسخره کول. پنځم د افغان مرکزي واکمنۍ د حیثیت ټیټولو لپاره په سیمه او نړۍ کې پروپاګنډا، لاویتوب او دا ډول یو شمېر نور مسایل. د عبدالله او د هغه د ډلې ټول شموله حکومت لکه څنګه چې ورته پاس په یادو فقرو کې اشاره وشوه د ټول ټاکنو د پایلو په وړاندې ولاړ دی او غواړي چې ټاکنې مسخره کړي. دا چې ټاکنې دوی بایللي او ګټونکی ټیم حکومت جوړولو ته نه پرېږدي او یا باید نیم حکومت دوی ته ورکړي او په حکومت کې دننه بل حکومت جوړ کړي. داسې دریځ د هغه ګډ حکومت سره چې ټول دولت ساز ټیم غواړي او هغه کې به ټول افغانان د وړتیا پر اصل نه د سهم او د دولت د ویش پر بنسټ ګډون کوي. په سلو کې 100% توپیر لري. عبدالله او ډلې د 1990 کال د ټاکنو مخکې هم 2 ځلې ټاکنې مسخره کړې. ګټونکي ټیم ته دوی نه منل او په لالچ ځان په حکومت کې د دې لپاره ټومبلی چې د منتخب حکومت مخه ډب او مثبتو بدلونه راوستو ته یې پرېنږدي. دا ډله چې د بنسټ له مخې د اخوانیزم په مکتب او ایډیالوژي ولاړه ده، ټاکنې چې د ډیموکراسۍ اصل دي دوی ته د منلو نه دي. بلخوا د دوی سیمه ییزې ملاتړي لکه ایران او روسیه په افغانستان کې له امریکا او لویدیځه چې افغانستان سره تړونونه او ګډې ګټې لري د غچ اخیستو، بدنامۍ او ناکامۍ لپاره دوی لمسوي چې بوی ټاکنې ډیموکراسي او لیبرالیزم له امریکا او لویدیځه صادر شي. درنو لیدونکو تاسو څه نظر لرئ د عبدالله د دغه کارونو په هکله؟ که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.